دوستانو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. فیروز قریشي یم یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی. ګرانو دوستانو دا ځل مو تاسو ته له فوټوشاپ نه یوه پروژه اماده کړې ده. پروژه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو په فوټوشاپ کې دا ډول یو بروشور ډیزاین کړو. نو راځو کار ته ادامه ورکړو. لومړی فوټوشاپ ته ورشئ. په فوټوشاپ کې به کنټرول ان سمه ده له کنټرول ان نه به وروسته تاسو پرنټ ته لاړ شئ. پرنټ کې به یو ورقه واخله A4 سمه ده په دې شکل او دا هم کریټ. کله مو چې د A4 ورقه واخیستله د A4 ورقه په دې شکل موږ ته راځي. رای به شو ایمیج ته ایمیج روټیشن ته دا به 90 درجې په دې شکل روټیشن ورکړو. که چېرته دغه خطکش غیر فعال وي دلته پورته تاسو کولی شئ کنټرول R باندې دا راوړئ. دا به انچ ته واړوئ سمه ده په دې شکل. ښه راځو دا 12 سانتي متر 12 انچه ده. دا په څلور په درې برخو ویشو 4 3 12 یو سمه ده په دې شکل. په څلور دریو په درې برخو مو وویشله. ښه راځو ادامه ورکړو چې څنګه کولی شو داسې یو بروشور تنظیم کړو. تاسو به شیفت ته لاړ شئ. شیفت کې به په دې شکل سره یو شکل رسم کړئ سمه ده په دې طریقه. دا به راواخلئ کنټرول ټي لږ لاندې راوړئ سمه ده. اوس غواړم دلته مشوکه ورکړم په دې شکل. تاسو به راشئ بیا هم شیفت ته. شیفت کې به پلیګون واخلئ. پلیګون کې به دلته 3 ولیکئ سمه ده په دې شکل رسم کړئ او دا به راوړئ د سره به څنګه کوئ مساوي کړئ. روټیشن به لږ ورکړو په دې شکل او دا هم د سره دا لږ په همغه اندازه سمه ده. کنټرول مثبت کیبورډ کې کنټرول ټي دا به لږ وړاکی کړم په دې شکل. دا شیپ به ونیسئ دا به لاندې راکش کړئ په کومه اندازه په دې اندازه پورته هم چنان کش کړئ او دا شیپ به مو نیولی دا لږ وړاکی کړئ په دې شکل سمه ده. عکس په بخښنې سره کنټرول زیډ کنټرول ټي کنټرول شیفت له طریقه دا وړاکی کړئ په دې شکل او له پاسه نه هم لاندې هم او دلته به لږ روټیشن ورکړئ په دې شکل او دا به اکسپټ کړئ. ایرو کی ایرو ډاون په واسطه کولی شئ دا نږدې کړئ په دې شکل سره سمه ده. دواړه شیپونه به انتخاب کړئ کنټرول ټي په دې شکل سره دا به لږ وړاکی کړم او دا راواخلئ دلته واچوئ سمه ده. شیپ به ونیسئ دا به لږ دې بغل نه ټول کړئ په دې شکل صحیح شو. دا دواړه لږ پورته ویوسئ. تاسو دواړه به دا انتخاب کړئ دا دواړه به مرچ کړئ. د کنټرول ای په طریقه کولی شئ مرچ کولی شئ یعنې یو ځای کړئ سمه ده. دا به لږ په دې شکل پورته یوسو. ښه له هغه نه وروسته غواړم دته کله مو چې دا شی ایجاد کړ دا شیفت له ده نه وروسته دا دمنه ایجاد سمه ده. راځو خطکش نه به یو دانه راوړو 100 درجې 4 درجې لاندې 4.5 درجې سمه ده. پین ته به ورشئ. پین دې ځای کې به کلیک کوئ بیا به راشئ دې ځای کې کلیک وکړئ سمه ده. یو بل خطکش ته ضرورت لرم هغه په دې شکل سمه ده. راځو دلته کلیک کو دلته کلیک کو پورته همچنان پورته دا دواړه سره تړو. دا به راواخلئ لاندې به یې واچوئ سمه ده. ډبل کلیک به په ده باندې وکړئ رنګ به یې لږ تغییره کړئ په دې شکل سمه ده. کله چې دا کار خلاص شو راځو د باندې رایټ کلیک کو ګریډین ته ورځو. بلنډینګ آپشن نه ګریډین سمه ده. تاسو هم کولی شئ ګریډین انتخاب کړئ. ګریډین کې تاسو هر رنګ غواړئ همغه انتخاب کړئ. دلته مختلف ګریډینونه دي یو رنګ 2 رنګه 3 رنګه
هر څو رنګ چې تاسو غواړئ همغه رنګ انتخابولی شئ. سمه ده. مثلا ما دا ګریډین انتخاب که په دې شکل یا هم چنان دا ګریډین. سمه ده. دا به راواخلم لږ به تیز رنګ ورکړم په دې شکل. اوکې دا هم اوکې. سمه ده. اوس به راشو دې ته. تاسو به په ده باندې رایټ کلیک وکئ، بلنډینګ آپشن ته به لاړ شئ. په بلنډینګ آپشن کې به دته سټوک ورکئ. څو درجې؟ 28 درجې. سمه ده. په دې شکل اوکې. او دا به راواخلئ، د به سایز غټ کړئ، شیف ونیسئ، دا لږ وړه کړئ په دې شکل. سمه ده. اوکې خلاص شو. اوس غواړم دلته یو عکس واچوم. ستاسو ته چې هره موضوع کمپنۍ یا دفتر درکړي همغه موضوع مطابق به لومړی عکس جابجا کوي. ښه زه دلته مثلا فرض مثال دا ده، لومړی دلته دا اچوم. سمه ده. سایز کنټرول آلټ ونیسئ، دا وړاکی کې په دې طریقه دا راوړئ دلته، دا په دې شکل دا به دلته یوسئ. عکس مو چې پورته واچو، تاسو به په عکس باندې رایټ کلیک کوئ. رایټ کلیک کلیپینګ ماسک، کلیپینګ ماسک به واخلئ په دې طریقه. صحیح شو. کنټرول ټي، دا به لږ زیات کړو په دې شکل. سمه ده. پاتې شو چې شی دا ایجادول. ښه راځو دلته یو ټکس اچو. په دې طریقه دا به راواخلو دلته. زه ورته لیکم کار واش. صحیح شو. دا به راواخلو بولډ به ورکو په دې طریقه. سمه ده. لږ به سایز زیات کم. دا به راوړئ دلته، رنګ به همچنان سپین کړو یا مغه تور. صحیح ده. کولی شي د موټر مطابق رنګ ورکړي چې ښکلی راشي. سمه ده. دا لږ وړاکی کوم، ډېر زیات غټ ده. مثبت کنټرول مثبت د کیبورډ کې وهئ، دا به ځان ته نږدې کړي په دې طریقه. صحیح شو. راځم دلته اعلان د نور کوم مشخصات چې درکړي دي هغه هم اضافه کوم په دې شکل. سمه ده. تاسو به کیبورډ د خطونو ترمنځ لږ فاصله ورکړم. سمه ده. سایز یې زه وړاکی او دا همچنان دې اړخ ته فاصله کمه کمه لږ. سمه ده. دا به په دې شکل دلته واچو. کولی شئ رنګ یې تور کړئ په دې طریقه. ښه عزیزانو هغه هم چې خلاص شو. راځو دا درې دانې حلقې جوړو پلګینونه. دلته به راشئ پالګون ته، دا به واخلئ شپږ به یې کړئ، شپږ ځلې یعنې دا والا په دې طریقه رسم کړئ. سمه ده. راځو پلګین پالګون به واخلئ، دا به دلته راوړئ، مثبت کې ده کنټرول مثبت تر څو ښه واضح شي تاسو ته په دې شکل. پالیګون ته زه سټوک ورکوم چې تر څو ښه واضح شي داخل عکس یې بهر شي. سټوک په دې شکل. څو درجې؟ ښه سټوک به وروسته ورکو. سمه ده. مخکې له دې چې سټوک ورکو زه غواړم دلته یو سلایډ جوړ کړم. کلیک سلایډ کلر کوم رنګ؟ دا رنګ.
سمه ده سلیټ کالر راواخلئ ټولو نه به یې وروسته واچوئ په دې طریقه صحیح شو په دې شکل لاندې سلیټ کالر مو ایجاد کړه ښه ورځو بیرته پالیګون ته دنه یو دانه ډوپلیکیټ اخلم سمه ده کنټرول ټي دا به یو دانه راوړم دې قسمت ته سایز به یې څنګه کړم ورکوټی کړم په دې شکل صحیح شو اوس یو بل ډوپلیکیټ همدغه نه اخلم کنټرول ټي دا به راوړو دې قسمت ته دا به لږ وړاکی کړم هغه نه سمه ده کله مو چې دا خلاص کړل تاسو به درې واړه پالیګونونه انتخاب کړئ کنټرول ټي دا به راوړو لږ داسې مابین ته سمه ده تاسو کولی شئ دا درې واړه پالیګونونه راواخلئ او فولډر ته واچوئ کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خپل د خوښې موقعیت ته انتقال کړئ په دې شکل ښه کله مو چې دا هم خلاص کړ بیا مو ورځو پالیګون فولډر ته یو نوی لیر به واخلئ پین ته ورشئ پین کې به دا زوم کوئ په دې شکل سمه ده دا به لاندې راوړو په دې شکل دا به همچنان تکمیل کړي صحیح شو دا هم خلاص شو ورځو دې کې عکسونه اچو لومړی عکس به دې ځای نه براوز کړو په دې شکل فرض مثال دا کنټرول مثبت دا به راوړو دې ځای کې به یې څنګه کړو پرېږدو په دې شکل دا لږ غټ دا درجه به ورټیکل لیفت کړو په دې شکل په دې شکل ښه دا به کلیف ماسک کړو په دې شکل کنټرول ټي د سایز به هم لږ ذره غټ کړم تر څو دا مکمل ونیسي ښه تاسو به کنټرول یو ووهئ کنټرول یو دا به لږ ذره یو سفید کړي په دې شکل سمه ده صحیح شو راځو دې بل ته دا وګورئ کوم یو ده اول ښه دلته هم د موټر عکس اچو په دې شکل کوم موټر دا موټر دا هم لږ وړاکی کوم تاسو به کنټرول نیسئ شیفټ ونیسئ چې تر څو یا الټ ونیسئ په یو اندازه وړاکی کړئ ښه دا راوړم دلته دا به هم کلیپ ماسک کړو کنټرول ټي الټ ونیسئ سایز یې وړاکی کړئ په دې شکل دا به راوړئ دلته سمه ده لږ نور هم وړاکی کنټرول مثبت ونیسئ تر څو ستاسو دا زوم کې کار مو اسانه کړي دا هم خلاص شو ورځو دې بل ته بل عکس راوړم په دې طریقه هغه هم دا موټر سمه ده کنټرول منفي زوم نه وباسئ زما د کمپیوټر لږ زیات مصروفیت کوي الټ به ونیسو په دې طریقه دا راوړم دې ځای ته سمه ده دا به هم کلیپینګ ماسک دا به په دې واچوو کلیپینګ ماسک صحیح شو کنټرول ټي دا به همچنان وړاکی کړو په دې ته ورپسې دا بل پاتې اخرنی
یو بل تصویر راوړم فرض مثال دا همچنان دلته راوړم دا هم کلیپینګ ماسک صحیح شو مثبت کنټرول ټي دا همچنان لږ په دې طریقه ښه زه غواړم دلته دې ته بارډر ورکړم تر څو دا نور ښکلی شي لومړي په لیګون باندې به رایټ کلیک وکړئ هغه نه وروسته به بلنډینګ آپشن ته ورشئ بلنډینګ آپشن کې به سټوک واخلئ سمه ده سټوک دلته ایجاد شو کوم رنګ غواړئ زه ورته وایم دا شکل اوکې سایز یا 28 زه ورته وایم دا که 15 اوکې شو که سپین رنګ ورکړئ لا ښکلی راځي ورشو سپین رنګ ته سټوک رنګ به ورکړئ سپین اوکې تاسو به راشئ دا به رایټ کلیک وکړئ کاپي لیر سټایل یو پلیګون دوه پلیګونه او دغه پورته شي صحیح شو دلته به پیسټ لیر ووهئ اتومات دا خپله اخیستل کېږي په دې طریقه صحیح شو عزیزانو خلاص شو دا اوس دلته یو بل ټکس اچوم کارواش کمپانی صحیح شو دا به راواخلئ زیړ خط اوکې دا به له ټولو نه پورته یوسئ په دې طریقه ښه ما پښتو خط لیکلی هغه به انګلیش ولیکم کارواش کمپانی سمه ده عزیزانو د به لږ سایز زیات کړم دا به دلته پرېږدم دلته به ټکس واچو سمه ده سایز به یې لږ وړاکی کړو دې ځای پورې به صحیح سمه ده دا به راواخلئ په دې طریقه به استعمال کړئ سمه ده دا ورته به ورکړو سپین رنګ هم چې ورکړو اکسپټ به کړئ ډوپلیکیټ به واخلئ نور هغه ستاسو مربوط ده چې هر څومره خطونه یې تاسو درکړي پښتو وي که فارسي پروا نه کوي سمه ده کارواش کمپنۍ ډوپلیکیټ کنټرول ټي دا به راوړو دې ځای ته سمه ده ټکسټ ته به لاړ شئ د باندې به کلیک وکړئ about us سمه ده کلیک په دې طریقه تاسو هم کولی شئ دا مکمل غټ حرفونه کړئ about us نه به وروسته راځئ د خطونه یو کاپي واخلئ ځان سره دلته واچوئ بیا همچنان که چیرته ایکن نور اضافه کوئ هغه هم ستاسو مربوط کېږي دلته ایکن یې اچوئ ایمیل ادرس انټرنیټ ښه پاتې شوه دا قسمت راځو یو شیپ رسمو هغه شیپ به مطابق دومره وي کله مو چې شیپ رسم که ډبل کلیک
او دا به هم سپین کلم چې سپین که خط تاسو به اپیسیټي ته راشي اپیسیټي به کامه کوي په دې شکل سمه ده 50 درجې 40 درجې هر څومره چې غواړئ کارواش کمپنۍ نه به یو دانه کلیک واخلو ډوپلیکیټ به واخلو سمه ده په دې طریقه کنټرول ټي به واخلئ بیا به مو په طریقه انتقال کوي چیرته دلته د باندې کلیک وکړئ خط ورکړئ ورته تور سمه ده دا چې ولې ځای پر دا به ټول نه پورته ویسئ صحیح شو ښه دنه به یو ډوپلیکیټ واخلئ کنټرول ټي راوړئ دلته صحیح شو د خط رنګ هم تور کړئ یو بل ډوپلیکیټ واخلئ عزیزانو دا خو زه د دې لپاره چې دا خط ډول وختي یا دا بروشور ډول وختي کاپي ډوپلیکیټ اخلم تاسو دلته خپل خطونه لیکئ سمه ده هغه چې هر خطونه تاسو ته درکول کېږي ښه کار تمام شو تر دې ځایه راځو تاسو به یو لیر واخلئ د دې لپاره چې دا لکه دغه غوندې قات شي یا ښکلی معلوم شي راځو دلته تاسو به ټولو نه پورته ورشئ آخر سر ته یو لیر به واخلئ خالي لیر کې به سلیکټ وکړئ دلته سمه ده په دې طریقه بیا به ګریډین ته لاړ شئ ګریډین باندې به کلیک وکړئ دلته تیار ګریډینونه شته دي خالي ګریډین مثلا ما دا واخیسته د باندې کلیک کوم رنګ تور سمه ده اوکې تاسو به له دغه ځای نه لږ مسافه په شکل د سره راکش کړئ سمه ده په دې شکل کنټرول ډي راځو دې نه یو بل ډوپلیکیټ اخلو له دې طریقه کنټرول ټي دا به راواخلئ دلته اډ کړئ سمه ده نو اوس به ویو ته لاړ شئ شو ګریډي په دې طریقه غیر فعال کړئ موږ په دې طریقه یو بروشور ډیزاین کولی شي دا ځان سره سیف کړئ سیو اس ډیسکټاپ بروشور سمه ده سیف پی ایچ ډي ځان سره سیف کړئ چاره خو غواړئ تغییرات راوړلی شي که غواړئ جی پی جي ثبت کړئ هم یې ثبتولی شي مثلا زه غواړم یو کاپي د ده پی ایچ ډي ثبت کړمه جی پی جي سیو اس کلیک جی پی جي سمه ده نو دا درې قاطه کېږي کولی شئ په دې طریقه یو بروشور ځان ته ډیزاین کړئ په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي تر بیا ښې چارې کامیابه شئ